بیا په خپل پروګرام کې تاسو سره نیغ په نیغه او ما سره څنګ په څنګ ولید بھائی ناسته ولید بھائی څنګه ټیک ټاک خیر دی خیر صاحب خیر ډیره مننه مهرباني الله دې ښه ساتي الله دې ژوندی لره په دې امید چې ټول مینوال به ښه وي روغ جوړ به وي او پرسکونه به وي والله دیو کې چې پوره قام پوره ولس پوره خاوره دا پرسکونه وي الله دیو کې پروګرام به شروع کوو ډېر مینوال دي ډېر زیات او یو قسم ته د یو رواج ووتو چې اوس هر سړی وایي چې ما نوم به پکې اخلي نو موږ هم وایو چې څه خرچه خو پرې نه راځي ولید بھائی خو مینوال دي خوشحال به شي موږ به یې نوم اخلو که نه تاسو ماته یو نوم راکړی یاسین احمد دا مردان دی ښه جي ښه یاسین احمد وروره څنګه په اسلام آباد کې پاتې کېږي او مردان زموږ ورور یاسین احمد زه به دا کلام تا ته هم ډالۍ کوم خو تا سره سره محمود یار وزیر دی زما یو ډېر زوړ مینوال دی بالکل زما ډېر زوړ مینوال چې کوم وخت کې دا میډیا نه وه او صرف ساده موبایلونو باندې به مونږ یو بل سره رابطې ساتلې نو هغه وخت کې محمود یار وزیر زما ډېر ښه مینوال دی مونږ به ته سلطان وي سلطان بلکې محمود یار وزیر او بیا د هغه یو مشر دی یو رهبر دی یو لیډر دی یو قانوندان یا وکیل وي یا بیرسټر وي فهیم آزاد وزیر صاحب ته به دا کلام هم ډالۍ کوم زموږ ډېر ښه دروند ملګری دی زاړه مینوال دي دا زاړه دا بالکل جی دا 2008 کې 2010 کې 11-12 کې میډیا نه مخکې بالکل جی بالکل نو دا پروګرامونه به انشاءالله ناسې بوزو او تاسو ته یوه خبره زه بله کومه چې زما چینل او زما پیج به اوس اکټیو وي چونکې ما اوس اکټیو کسانو ته په لاس کې ورکړی دی او ماشاءالله ډېر زیات قابل دي او ډېر زیات مینه کوي او په خپل محبت راغلی دي او دا شی په مخ کې بوزي زما پیج دی امام منظر دا به په فیسبوک باندې وي د دې نه علاوه که نور څومره هم زما په نوم باندې دي نو ولید بھائی دا فیک دي زما مینوال دي او ما سره یې مینه ده زموږ تعلق ورسره نشته بالکل جی زما سره هیڅ قسم تعلق نشته دی که په هغې باندې هر څه کېږي او په یوټیوب باندې زما چینل دی منظر آفیشل هغې باندې تاسو پروګرامونه دم په دم ګورئ نو تاسو په خپل پیج باندې لایو هم راځو موږ مینوال انشاءالله بالکل بیا به ته پته ولګي انشاءالله بالکل به راځم نو دا کلام به زه ته ډالۍ کوم وایي وینه د غیرت یم اوښکه ستا د جړا کله یم زبردست وینه د غیرت یم اوښکه ستا د جړا کله یم ما پسې به ګرځې زه حاصل په دعا کله یم دا خو مې ظاهر دی په باطن د دې نه زیات یم دا خو مې ظاهر دی په باطن د دې نه زیات یم ستا نظر محدود دی ګنې ښکارم چې دا کله یم تا سره ټوپک دی او په ما کې د زمري زړه دی تا سره ټوپک دی او په ما کې د زمري زړه دی ګوته پې راکاږه د ګولۍ نه په شا کلی دومره تا سره ټوپک دی او په ما کې د زمري زړه دی ګوته پې راکاږه د ګولۍ نه په شا کلی یم دومره په بیل ګیټس کې ماده چرته ده چې واخلیم دومره په بیل ګیټس کې ماده چرته ده چې واخلیم خیر ته به یې کېنوم زه هغه سودا کلی یم ډېره مننه جي ستړی مې ساقي کړو ستا د یو دیدن نه پس اشنا ستړی مې ساقي کړو ستا د یو دیدن نه پس اشنا اوس د ما پوره کړي په ثواب او ګناه کله یم ما به ورته مړ کړي او هغه به تا ته ټیټه شي ما به ورته مړ کړي او هغه به تا ته ټیټه شي نه قاتله زه د پنجابۍ نه پیدا کلی زم به په لمبو نو د جانان ګلاب به اخلم زم به په لمبو نو د جانان ګلاب به اخلم او لارې راته مخایه روان یم خطا کله یم زه هغه منصور یم چې نن هم په زړونو راج کوم زه هغه منصور یم چې نن هم په زړونو راج کوم مړ زه د قاضي صاحب په کمزوري سزا کله یم ستا دغې خندا ته خو ما ځان لیونی کړی دی ستا دغې خندا ته خو ما ځان لیونی کړی دی ته راپورې خانده خو د بل د خندا کله یم چرته به ځي اوس خو د منظر لاس ته راغلي اوس ته د دروغو په بیګا او سبا کله یم ډېره مننه جي مهرباني دا بل کلام او د دې پروګرام اخري کلام وایي که هره اوښکه ملغلره کېده که هره اوښکه ملغلره کېده خو په څو اوښکو به یوه سندره کېده ما به اکثر ویل چې مور نه وي نو بیا به څه وي ما به اکثر ویل چې مور نه وي نو بیا به څه وي
او مغه وشوه چې د کومې نه مې ویره کېده زبردست ډېر ښایسته دی دا بیا جي ما به اکثر ویل چې مور نه وي نو بیا به څه وي او مغه وشوه چې د کومې نه مې ویره کېده نن تر ماښامه به زمونږ د میلې نن بخښنه غواړم نن تر ماښامه به زمونږ د مینې حل روزي نن تر ماښامه به زمونږ د مینې حل روزي اجره کې خلکو زما او ستا خبره کېده ډېره مننه څه شکایت خو ورته بیا زما په سر شوی دی څه شکایت خو ورته بیا زما په سر شوی دی هغه نن بیا څه مروره کېده چې سبا جنګ و نو د جنګ اوزار یې وخېجول چې سبا جنګ و نو د جنګ اوزار یې وخېجول چې جنګ مې بیلو بیا په 12 روپۍ زغره کېده یو بل بربنډو نو ما ورکړه د الله په نامه یو بل بربنډو نو ما ورکړه د الله په نامه کومه جوړه چې مې اوس هم تر بلاختره کېده مونږ به اکثر ورته سپېره بچي لوګول مونږ به اکثر ورته سپېره بچي لوګول د بېنظیرو چې به کله بختوره کېده مونږ به اکثر ورته سپېره بچي لوګول د بېنظیرو چې به کله بختوره کېده لکه چې تخم لاندې ځي بوټی یې پورته رسي لکه چې تخم لاندې ځي بوټی یې پورته رسي داسې عمل لاندې کېدو صله یې بره کېده زه د ظاهر عمل خلاف یم نمایش کې راځي زه د ظاهر عمل خلاف یم نمایش کې راځي زه د هغې سجدې قایل یم چې بې سره کېده ما د جانان کلي ته پټ د کنډو نه کتل ما د جانان کلي ته پټ د کنډو نه کتل ډېره بې خونده زندګي بې منظره کېده ډېره مننه چې تر بل پروګرام غواړو اجازه